السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ویډیو د کتونه مخکې شیر کوي. په ټوله قصه زه تاسو پوهه کومه دا ټولې ماشومان دي په هسپتال کې بیمارې پرتې دي. دا څه وجې نه دا پراته دي. دا ویډیو تاسو وګورئ، ټول معلومات درسره شریک کومه، خو دا ویډیو تاسو وګورئ او مخکې شیر کړئ. رابط التخطيط بس هي ميرا छोड़ूंगा क्या? हाँ نو در ټایفاید ټیکې راوتي دي او خلک یې ماشومانو ته سکولونو ته وړي او په کورونو باندې ګرځي. د ټایفاید ټیکې دي چې دا وکړي تاسو ته به ټایفاید نه لګي. نو ټولو مسلمانانو ټولو پښتنو ته زما د درخواست دی چې د دې ټایفاید ټیکې که تاله څوک دروړي چې یاره پري تاسو ته کوو، تاسو ماشومانو ته کوو، تاسو ته کوو، نو دا د ټایفاید ټیکې دي. د دې نه ټول مسلمانان خبر کوي چې څوک هم دا ټایفاید ټیکې نه په سکولونو کې خپلو بچو ته ووایي چې تاسو ته څوک ستن کوي ستنه، نو بچی ګورئ چې ستن ونه کوي، نه له څوک څه درکوي چې څه دله څوک درکوي که نه چې هغه م ونه خورئ. او دا زمونږ او ستاسو د تباهۍ پسې راپسې دي دا خلک. دا پښتانه وژني، دا پښتانه ختموي، کله وله څه ورکوي کله وله څه ورکوي. اوس د ټایفاید ایکسپایرټي کې دي یا څه دي پته نه لګي. د دې به وروستو پته لګي چې دا څه قصه ده. خو 2-3 زګونو کې دا داسې چل شوی دی چې سکولونو ته د ټایفاید ټیکې ولیدي او هلته کې ماشومانو ته ټیکې کړي دي. نو ماشومانو ډیپریشن بیماران جوړ شوي دي، ذهني مریضان جوړ شوي دي او الټه یې موله ورتلي او بېهوشه شوي دي پکې ډېرو ته زړه خرابېدو. نو دا قسم مسلې ماشومانو ته راغلي دي. نو دا ټایفاید ټیکې دا راوتي دي سکولونو کې کوي، کورونو کې کوي. نو څومره مسلمانان چې دا ویډیو ګوري دا شیر کوي او د دې ټایفاید ټیکو نه مکمل ځان وساتئ. که څوک د چې ټایفاید ټیکې راوتي دي دا راته کوو نو بس نشته ضرورت.